अस्सलाम वालेकुम। अदरक जिंजर ورته وایي په انګلیش په کچن کې خامخا موجود وي. د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. د بلغم دپاره ډېر بهترین دی ادرک د جسم د بدن نه فاسد رطوبونه بالکل صفا کوي. د چا چې بلغم ډېر جوړیږي نو هغې اخراج کوي د ادرک استعمال. د چا چې د هضمي خرابي وي، تکلیف یې ورته بدهضمي وي، ګیس یې خېټه کې جوړیږي، زړه ورته خرابیږي، یا په معده باندې درد وي، په کولمو درد وي، ورسره تبه هم وي، نو په داسې حالت کې د ادرک استعمال ډیر زیات فایده مند دی. د ادرک یو ټوکړه باقاعده خوړل هغه ډیر زیات بیمارونو تاسو محفوظ ساتلی شي. لوڼې ترخه وي خو د دې فایدې ډېرې زیاتې دي. د تازه ادرک نیمه چمچ اوبه، یو چمچ د لیمبو اوبه او یو چمچ د پودینې اوبه دا چې په شاتو کې ملاو کړئ او دا وخورئ. دې سره بدهضمي هم ختمیږي، چې د چا زړه خرابېږي هغه مسله هم ختموي او هاضمه راولي. که د چا ډېر زیات هیوي خوراک کړی، غوړ زیات خوراکونه یې کړي، چې دا په استعمال کې انشاءالله دا سره به ختم شي. یرقان هم ختموي، بواسیر هم ختموي. دا نسخه د ټوخي لپاره ډېر بهترین دی. ادرک په زکام کې ښکلی کار کوي. د ادرک رس چې کوم دی هغه په شاتو کې ملاو کوي او هغه تاسو استعمالوئ. په یخنۍ کې زکام او ټوخی به انشاءالله تاسو سره نه راځي. که فرض وي نو هغه به دې سره ختم شي. د زکام دپاره د ادرک یو څو وړې وړې ټوکړې جوړې کوي، هغه په یو کپ اوبو کې ښه وخوټ کوئ، او چې کله هغه وخوټ کېږي هغه بیا اوبه راکوزي کوي، هغه چڼ کوي او لږه شال چیني پکې ملاو کوي او هغه ګرمې ګرمې وڅښئ. انشاءالله دې سره به ستاسو زکام او ټوخی مکمل ختم شي. د چا چې دمي مسلې وي، د ساه مسلې وي، نو یو کپ میتي جوشانده به جوړه کړئ، هغې کې به د ادرک جوس واچوئ، د ادرک رس به پکې واچوئ او چای به جوړه کړئ او لوندې شات پکې واچوئ. دې سره انشاءالله ستاسو سینه بالکل صفا شي، ټوخی به ختم شي، بلغم به راولړ شي. او د چا چې دمي مسلې وي، سابندي مسلې وي، نو انشاءالله دې سره به ختم شي. کم نارینه چې مردانه کمزوري ښکار وي، نو د ادرک اوبه ډېر زیات شهوت انګیز دي، قوتبا ډېر زیاته سیوا کوي. د تازه ادرک یو چمچ اوبه، شات او یو انډه چې ډېر زیاته پخم نه، ډېر زیاته کچم نه، هاف بوایلډ انډه چې ورته وایي هاف بوایلډ هګۍ، هغه روزانه یو میاشت استعمال کوي. انشاءالله ستاسو جنسي توانایي به ډېره زیاته شي، مردانه کمزوري مو ختمه شي. او چې د چا ټایم کم دی او سر مې ډېر زیات نری دی، یا د شپې او 10 اوړي په چا باندې احتلام ورته کېږي، نو دې سره به انشاءالله مکمل دا مسلې ختمې شي. کومو زنانو ته د حیض مسلې وي، حیض یې بې قاعده وي، کله لیټ راځي کله زر راځي، یو د ادرک ټوکړه دي په اوبو کې واچئ او هغه دې ښه وویشئ، لږه شات چیني دې پکې واچئ او هغه دې بیا څکي سهار غرمه ماښام. انشاءالله چې سره به د حیض مسلې مکمل ختم شي. چاته د درد مسله وي، هر ټایم بدن کې دردونه وي، نو هغه د ادرک مرهم جوړ کړي، خشک ادرک ترې راوالي، هغه د پاوډر جوړ کړي هغې نه او لږې شیان اوبه دې پکې ملاو کړي. په کم ځای باندې درد وي په هغې باندې ولګوئ، که په سر درد وي په تندي ولګوئ، او که په غاښ درد وي نو په خوله کې په غاښ باندې ولګوئ. انشاءالله دې سره درد ختم شي. ادرک په 2 حالتونو کې دستیاب وي، یو تازه بالکل چې کوم د پروټین راوځي جړې هغه، او یو خشک ته سوړ پیل کېږي عام طور باندې. نو دواړه حالتونو کې دا ډېر زیات مؤثر دی چې کوم حالت کې هم تاسو دا استعمالوئ. امید دی ستاسو به د ادرک باره کې د معلوماتي ویډیو خوښه شوي. که داسې ویډیوګانې تاسو کتل غواړئ او مختلف جړي بوټیو باره کې معلومات حاصلول غواړئ او تاسو وایئ چې یاره دا سلسله دې جاري وي، نو کمنټ وکړئ او ویډیو لایک کړئ، دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. خوشحاله اوسئ. الله حافظ.